السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. لکه څنګه چې ملګرو تاسو عکسونه وکتل، که تاسو هم غواړئ دغسې عکسونه ځان لپاره جوړ کړئ خپل پروفایل لپاره، نو ډېر په ساده او په اسانۍ سره یې جوړولی شئ. نو راځم تاسو ته دغه طریقه درښیم. که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. راځو د ویډیو په طرف څنګه جوړو. تاسو به پینګ اپلیکیشن تیار را ډاونلوډ کړی وي. تاسو به پینګ اپلیکیشن خلاص کړئ ګران ملګرو. کله چې پینګ اپلیکیشن خلاص کړو نو تاسو به په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، ایمیج کریټر باندې. ستاسو انټرنیټ چې څومره تیز وي هغومره زر تاسو ته کار کوي. او پاتې شوه د اکاونټ جوړولو. دلته چې تاسو اکاونټونه لرئ نشئ کولی چې دلته پرونټ باندې عکسونه تاسو ته جوړ کړي. نو تاسو ته عکسونه جوړئ تر څو چې تاسو جیمیل اکاونټ ته کې ځان ته مایکروسافټ اکاونټ جوړ نه کړئ. د اکاونټ جوړولو طریقه هم زه تاسو ته په ډسکرپشن کې اچوم او ورسره لیکم چې د اکاونټ جوړولو طریقه او نور ویډیوګانې هم د دې شته. که تاسو هغه هم غوښته نو هغه هم تاسو ته په ډسکرپشن کې زه اچوم. هغه نور ویډیوګانې هم د دې کتلی شئ، ډیزایني نومونه او داسې نور. ښه راځو ګرانو ملګرو، هغه کوم پرونټونه چې ما تاسو ته اماده کړي هغه په ډسکرپشن کې ما اچولی دي. ستاسو په مخ کې دلته زه یو پرونټ کاروم. ما سره پرونټونه دي. لومړی دغه پرونټ دی د انسټاګرام په خاطر، دا زه دې ځینه کاپي کوم او بیرته راځم بینګ اپلیکیشن ته. کله چې بینګ اپلیکیشن ته راغلم خپل ځای ته دلته هغه پرونټ زه دلته پیسټ کوم. کله چې مې پیسټ کړو په کریټ باندې کلیک کوم. د دې نور ویډیوګانې هم د بینګ په اړه ما جوړې کړي، هغه هم په ډسکرپشن کې شته. زموږ چینل څخه هم کتلی شئ، ټیک پښتو یوټیوب چینل کې تاسو وګورئ. هلته هم دې په اړه ما ډېر ښه ویډیوګانې جوړ کړي. خپل د نوم ډیزاینونه تاسو جوړولی شئ، پروفایل لپاره ډي پي او داسې نور. تاسو کتلی شئ ګرانو ملګرو زموږ په نوم دغلته جوړ شو، صافی مسټر صافی ما ورکړی. ګورئ تاسو همغه زموږ نوم یې جوړ کړی. دلته ګورئ زموږ نوم یې جوړ کړی دی. دغسې دا زموږ د یو ملګري غوښتنه وه چې موږ ته دغسې ګلاس آی ډي کارت په شکل دا کارت جوړولو طریقه موږ ته وښیه. نو هر کوم یو چې ستاسو خوښ شو نو هغه تاسو کولی شئ ځان ته را ډاونلوډ کړئ. مثلا زما دغه عکس خوښ شو، داسې به څنګه را ډاونلوډ کوو. د ډاونلوډ کولو طریقه یې دغه په 3 نقطو باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه 3 ټکي چې دي، او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دا عکس به تاسو سره را ډاونلوډ شي. زما نیټ لږ ضعیفه دی، دا عکس ما سره را ډاونلوډ شو. دغه عکس هر کوم یو عکس چې ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ. که چېرته دا ډیزاین مو خوښ نه وي بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ. نور ډیزاینونه تاسو ته همداسې درکوي که چېرته دا ډیزاینونه مو خوښ نه وي. خو زه راځم بل پرونټ هم تاسو ته ښیم. دې نه ښایسته ښایسته بېرته راځم. دلته دا بل فیسبوک دپاره دغه پرونټ موږ سره شته، دا به دې څخه کاپي کړو او دلته راځم او دلته د فیسبوک پرونټ ورته پریس کوم او کریټ باندې کلیک کوم. داسې ډېر ښایسته ښایسته پرونټونه نور هم شته، هغه هم 1 2 3 دانې نور هم تاسو ته ښیم. او تاسو کولی شئ دغه پرونټ د ډسکرپشن نه کاپي کړئ. که کاپي کولی نه شئ نو دغه ډسکرپشن نه تاسو یو ځای کې ولیکئ او بیا یې ځان سره دلته په بینګ کې ولیکئ تر څو تاسو ته هغسې آی ډي کارت جوړ شي. نو تاسو وګورئ ګران ملګرو څومره ښایسته آی ډي کارت یې ماته جوړ کړ په بل ډیزاین، د فیسبوک په ډیزاین. تاسو کتلی شئ هر کوم یو چې ستاسو خوښ شي تاسو کولی شئ ځان ته را ډاونلوډ کړئ. مثلا زه غواړم دا را ډاونلوډ کړم ځان ته، نو کولی شم چې ځان ته یې را ډاونلوډ کړم. د ډاونلوډ کولو طریقه یې هماغسې ده، دا را ډاونلوډ کوئ. که تاسو هر کوم یو ستاسو خوښ وي خپل فیسبوک لپاره نو تاسو کولی شئ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دا را ډاونلوډ کړئ. بل طریقه هم تاسو ته ښیم. دا پرونټ لرې کوم، دلته بل پرونټ ما سره شته، په دې باندې کلیک کوم. دا داسې څخه اخلم او کاپي کوم او بیرته راځم بینګ اپلیکیشن ته او دلته یې پیسټ کوم او دلته بیا کریټ باندې کلیک کوم. دا پرونټ هم ستاسو لپاره دی، کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ. سناپ چټ په خاطر دی، انسټاګرام مې تاسو ته وښود، فیسبوک دا د سناپ چټ په خاطر دی، کولی شئ د هغې نه هم استفاده وکړئ. او ګران ملګرو که تاسو هر ځای کې مشکل پوښتنه لرئ نو موږ ته حتما په کمنټ کې ووایئ چې موږ دغه ځای کې مشکل لرو. ستاسو مشکل به په 4 شرایطو کې به تاسو ته دننه میسج ځواب درکړل شي. دا وګورئ ګران ملګرو سناپ چټ په خاطر د هر عکس چې ستاسو خوښېږي په هغې عکس باندې کلیک وکړئ او ځان ته یې را ډاونلوډ کړئ. دغه پرونټونه بیا هم یادونه کوم چې دغه پرونټونه به تاسو سره په ډسکرپشن کې وي او ډسکرپشن کې به هغې څخه کاپي کوئ. که کاپي کولی نه شئ نو تاسو بیا داسې کار وکړئ چې هغه پرونټ هغې څخه ولیکئ په خپل موبایل کې او بعد د هغې نه تاسو هغه کوم پرونټ چې لیکلی دلته بیا تاسو دلته پیسټ کړئ. هغه لیکلې بڼه کوم ځای کې چې لیکلی هغې څخه کاپي کړئ، دلته پیسټ کړئ.
یا یې ډایرکټ دلته ولیکئ تاسو ته به همداسې عکسونه جوړ شي. راځم بل پرونټ هم تاسو ته کار کوم. دا اخرنی پرونټ دی ما سره د انسټاګرام په خاطر دی. دا هم تاسو ته کاپي کوم. هر کوم یو چې ستاسو خوښ شو دغه ټول پرونټونه ما سره شته او په ډسکرپشن کې مې تاسو ته درکړی. او ګرانو ملګرو د یادونه وړ دی چې زموږ فیسبوک پاڼه هم د ټیک پښتو په نوم ده. تاسو کولی شئ زموږ معلومات د فیسبوک څخه هم وګورئ او که چېرته تاسو دغه پرونټ هغې څخه نشئ ترلاسه کولی نو موږ ته د فیسبوک باندې میسج وکړئ. دغه پرونټونه به موږ تاسو ته په هغسې هم درولېږو. دا وګورئ ګرانو ملګرو څومره ښایسته ډیزاین دی. تاسو کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ. هر عکس چې ستاسو خوښیږي نو هغه عکس باندې کلیک وکړئ او دلته یې را ډاونلوډ کړئ. کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. تاسو ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ هغه عکس به تاسو سره را ډاونلوډ شي. استفاده ترې کولی شئ خپل فیسبوک انسټاګرام ډي پي باندې لګولی شئ. نو د نن ورځې ویډیو همدومره ګرانو ملګرو. که چېرته تاسو بیا هم کوم مشکل سره مخ کیږئ نو موږ ته یې په کمنټ کې ووایاست. او دغسې زموږ چینل کې د بینک په اړه او دغسې نور د پروفایل ډي پي ګانو لپاره په بینک اے آی کې دغسې نور ویډیوګانې هم شته. ټیک پښتو یوټیوب چینل ته لاړ شئ ګرانو ملګرو، هغې څخه هغه هم وګورئ. ستاسو به حتما خوښ شي. او دغه ویډیو چې همدا اوس تاسو ګورئ دا ځان سره لایک هم کړئ او کار مشکل لرئ په کمنټ کې موږ ته